نو اخري انجام به د هماغی کم چې د پلارو. او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې چې ښه کمنټ نشئ کولی غلط کمنټ بالکل مه کوئ. مهرباني وکړئ صرف او صرف د دې ویډیو باره کې خپله رایه ماته په کمنټس کې راکړئ چې څوک ټیک دي او څوک غلط. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، واجدلي یم. ملګرو ډېرې خبرې نه کوم خو یو ویډیو در سره شریکوم. خپله قیمتي رایه ماته کمنټس کې راکړئ آیا داسې خبرې کول پکار دي او که نه. ویډیو وګورئ، خبرو ته زما هیڅ ضرورت نشته. خپله قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ. خو د سمیع الحق دې شو ته ویم چې دا خوله دې په لګام کې کا که د دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغی کم چې د پلارو. په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي. لہذا نور پښتانه د تشدد په لار د تلو نه دي. د تشدد او د عدم تشدد مقابله چې کله هم کېږي تاریخ ګواه دی چې تشدد وال خوري او عدم تشدد مینه او محبت دی هغه خورېږي او هغه پرمختګ کوي. ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا 15 کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو دپاره د اواز پورته کړی وي، بلکې بعضې ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم خو ستا د جماعت او ستا د پرټۍ بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې ستا د پرټۍ د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره ما لیدلي وي. ته څنګه د پښتو آواز کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې. الله دې تعالی هدایت وکړي. امین خو وایې که خوله به ماتېږي. خوا به چې یو سړی شهید شو مور او پلار به ورباندې فخر کولو، مور او پلار به خندل، مور به فخر کولو چې زه د شهید مور یما، پلار به فخر کولو چې زه د شهید پلار یما. الله جل جلاله ور باندې فخر کوي. الله فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. کله فرمائی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. کله زما رب وائی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ باندې چې شهیدنا یو ساس کې وینا لا نوی توی شوي چې د ټول ګناهونه معاف شي. مقام به د شهیدانو بیانېده. نن دې حتی سوټډ بوټډ خلق ورسېدل، نن دې حتی هغه ناپوهه مسلمانان ورسېدل چې هغه د شهیدانو په باره کې وایي چې پلنیا سم شاکنی ستا انجام بداسي شي لکه د مولانا سمیع الحق انجام، یعنی د مولانا سمیع الحق شهادت تا بد انجام وایي. څه شی ورته وایي؟ مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چې هغه په مظلومیت باندې شهید دی، د هغه په ژوند باندې موږ خبرې نه کوو. هغه سیاسي سړی دی، هغه څومره دینداره دی، هغه څومره نیکوکاره دی، هغه کې څومره ګناهونه دي، هغه کې څومره ثوابونه دي. دا حساب و کتاب د چا کار دی؟ زمونږ دا ایمان دی چې یو سړی کلمه د توحید وایي مومن دی او هغه په مظلومیت باندې مړ شه نو هغه شهید دی. د هغه یوې قطرې وینې سره تمام ګناهونه الله معاف کوي سوا د کفر او د شرک نه. لیکن د نن زمانه سوټډ بوټډ مسلمان، قرآن نه خبره مسلمان، حدیث نه خبره مسلمان او د خپل لوی نه مرغوب مسلمان، احساس برترے کے مبتلا مسلمان، خپل لوی او په غمنډ کې رغله مسلمان.
خپل نه پوهې نه خبره مسلمان وایي چې بیا به د انجام داسې شي لکه د پلار دی چې انجام و، یعنې د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه انجام. گویا کہ مولانا سمیع الحق شهادت دے د گناہونو بد انجام گنی. څه شی گنی؟ د گناہونو بد انجام گنی. ود الله ظالما، ود الله ظالما دا خود قرآن نه ثابت شعار دے شهادت. دا خو په شاعرو د اسلام کې لوی شعار دے د مسلمان. دا خو لوی حکم دے د الله، دا خو لوی حکم دے د رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یو سړی پوښتنه کوي، ورته وایي چې اے دا الله رسوله دللی علی عمل یهدل الجهاد. اے پیغمبر مال داسې عمل وښایه چې جهاد سره شهادت سره برابر وي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا اجدہو، زد شہادت و د جہاد مرتبے نا نیم خبر. رسول اللہ وی نیم خبر تو وہی چھ دا بد انجام دے. چھ شے دے بد انجام دے. و ظالمہ پختانو خو منگم یو، ہارا پختو خبر کی ولاڑ خلق یو، و پختانو خپکی دن کی خلق یو، و مسلمانانو خپکی دن کی خلق یو. خود دا دا پختو دا پارا دا اللہ دشمنی کول او دا شاعرو د اسلام دشمنی کول دا خو زمنګ سمجھ کې ناراضي. او تازه د پښتنو څنګه ملګری وګڼم چې په دې 13 کالو کې ما خو چرته د پښتنو دی تکلیف والا 15 کالونو کې مې ته ونه لیدې چې د پښتنو د پاره دی आवाज پورته کړی وي، بلکې بعضی ځایونو کې په ټولو خلقو الزام نه لګوم، خو ستا د جماعت او ستا د پرټې بعضې خلق داسې شته وي چې په سوات او په بونیر کې ستا د پرټې د خلقو لاسونه د پښتنو په وینو سره ما لیدلي دي. ته څنګه د پښتو آواز کوي او د مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه شهادت پسې زمونږ د قرآن په شعار پسې زمونږ د حدیثو په شعار پسې ولې ګډې وډې وایې؟ الله دې تعالی هدایت وکړي. ګرانو کتونکو دا ویډیو تاسو وکړه، خپل قیمتي رایه ماته په کمنټس کې ضرور راکړئ چې ښه کمنټ نشئ کولی، غلط کمنټ بالکل مه کوئ. مهرباني وکړئ صرف او صرف د دې ویډیو باره کې خپل رایه ماته په کمنټس کې راکړئ چې څوک ټیک دي او څوک غلط. ملګرو دا و د نن ورځ ویډیو، انشاءالله تر بلې ویډیو پورې زه واجد علي تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان خوشحاله اوسئ.